د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه ټولو قدرمنو اورېدونکو او کتونکو ته، څوک چې به اوس په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک بیا موږ وروسته ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو، نن به در سره په دغه یوه موضوع خبره کوم، ځکه چې دا څو ورځې مخکې د پښتونخوا طالبان د افغانستان طالبانو په مرسته د پاکستان یا د پنجابي آرمي سره د سولې خبرې اترې پیل کړې دي. د هغې په اړه د سره لنډه تبصره لرم. بل لکه اوس ما د سیستم جوړ کړی، دا زما پروګرام په همدې وخت کې بیا لکه د فیسبوک، یوټیوب او د ټویټر د لارې ټول کولی شي وګوري، خو ټویټر کې لازمه دومره هلته فالورز نشته او کتونکي کم دي. نو انشاءالله تعالی د وخت په تېرېدلو سره به بیا هلته هم خلک کولی شي زموږ ویډیوګانې وګوري په راتلونکي کې. نو دغه د تبصرې نه مخکې چې تبصره زه خپله پرې شروع کړم، ما د نجم سیټي د هغې چې یو تلویزیون کې، یو اردو تلویزیون کې کار کوي، هغې یو څه ویلي دي، بیا به در سره زه د هغې په هغه خبرو باندې هم در سره تبصره ولرم او وروسته به په دغه موضوع باندې هم خبرې وکړم. خو لومړی در سره دغه تبصره خپروم. फोकस था उसका टीटीपी के ऊपर, तो वो तो अब कुछ अरसे से बयान भी आ रहे थे और खबरें भी आ रही थी कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान के तालिबान हुकूमत उसको फैसिलिटेट कर रही है। और हक़ानी नेटवर्क, जिसके पहले से हमें सबको पता है कि तल्लुक़ात अलकायदा से भी हैं और टीटीपी से भी हैं और बाकी जो वहाँ ग्रुप्स हैं उनके सब के साथ तल्लुक़ात रहे हैं, और अब हक़ानी ग्रुप बहुत अहम रोल अदा कर रहा है तालिबान हुकूमत। ملګرو، دې خو یو دلته په دې خپلو خبرو کې که نه لکه دې په حقاني ګروپ باندې هغه وایي چې د حقاني ګروپ مرسته باندې دا خبرې اترې شروع شوي دي د پاکستان د فوج سره یا د پنجابي آرمي سره. خو دوی دې یوه خبره بله وکړه، وایي چې د حقاني دا کوم ګروپ چې دی د طالبانو د دوی اړیکې د القاعده او دغه د پښتونخوا د طالبانو سره دي. نه دا یو تور خو پې پورې کو که د هغې اړیکې که نه، خو دوی ویله چې د القاعدې سره اړیکې هم شته د حقاني د ګروپ. نو دا خبرې لږ یو څه نورې واورئ، بیا هغه اصلي خبره راځي چې هغې کې دا وایي چې او دا حقیقت هم دی چې لکه دی بار بار دا خبره کړې ده چې دغه د پښتونخوا طالبان غواړي چې دغه د فاټا نه قبایلي سیمې چې کومې دي دا د پاکستان نه جدا شي او دغلته یو اسلامي امارت دوی جوړ کړي چې حکمراني پې صرف او صرف د پښتونخوا د طالبانو یا دغلته دغه ځای نه د پنجابي آرمي اثر رسوخ ختم کړي، چې دا لکه څومره حقیقت ته نږدې دغه دی، خو لکه دوی دا خپله خبره کوي، دا هم کوي په آخره کې چې د هغوی دا غوښتنه کړې ده के अंदर। तो उनके ज़रिए ये बातचीत चल रही है। आपको याद होगा कि पहले भी एक बयान आया था तालिबान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, कि जी हम चाहेंगे कि आप फैसिलिटेट करें आपकी बातचीत इस ग्रुप्स के साथ, मगर हम एक्शन नहीं लेंगे। तो वो एक्शन तो नहीं लेंगे, मगर वो फैसिलिटेट कर रहे हैं ये टॉक्स। अब ये टॉक्स के अंदर हमारी तरफ से जो अभी तक مقصد دا دی، وایي د افغانستان طالبانو لکه د پنجاب آرمي د دا ویلي چې موږ ستاسو په خاطر باندې د پښتونخوا طالبانو سره نه جنګېږو، تاسو داسې وکړئ چې دوی سره خپلې خبرې اترې پیل کړئ او د خبرو اترو د لارې ورسره روغه وکړئ. نه دا چې موږ دوی تاسو ته یا حواله کړو یا دوی دلته ستاسو په خاطر موږ دوی سره جګړه وکړو، د سولې د لارې ورسره کار واخلئ. خبرو ته بیا د خپله دوام खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि हम टीटीपी को ये कह रहे हैं कि जी आप मेहरबानी करके अब जंग का रास्ता छोड़ दें और हमारे साथ अमन की बात करें और बताएं आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आपको हम वापस रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, आप पाकिस्तान वापस आ जाएं, आके सेटल डाउन कर जाएं, हथियार छोड़ दें, लड़ाई झगड़े छोड़ दें। और उनकी तरफ से 2-3 डिमांड्स थे कि इसके कबल के हम आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म बात करें। सबसे पहले तो हमें ये है कि हमारे कुछ लोग हैं उनको आप रिहा करें आप, मगर उसके बाद उनका जो मेन डिमांड है वो तो बहुत ख़तरनाक है ना, और जिसकी बात वो छोड़ते नहीं है, वो अभी भी कर रहे हैं। वो यही कि जी फिर आप ये फाटा जो सारा इलाका है वज़ीरिस्तान का, ये हमारे हवाले करें और इस पर शरिया कायम करें और हमारे हवाले करें। एक किस्म की रियासत बनाना चाहते हैं वहाँ, इस्लामी रियासत। तो क्या
اوس خبره ته دا ده ورونه دا داسې ویلې که نه لکه دا خپله نجم سیټي هم دا خبره وکړه چې طالبان د پښتونخوا طالبانو دا خواست دی چې دغه د قبایلو کومې منطقې چې دي یا سیمې چې دي یا دې ورته فاټا وایي چې دغه منطقې دي دغه د پنجابي آرمي موږ ته حواله کړي ځکه دلته موږ یو شرعي اسلامي حکومت جوړو. نو دلته اوس یو سوال بل هم پیدا کېږي ځکه دا خبرې خو به یې ګوره لکه د طالبانو دغه د پښتونخوا طالبانو یو مشر مخکې په دې یوه خبره باندې لکه ډېر فشار راوړی چې د پاکستان دغه کوم نظام چې دی دا کفري دی او دغه کفري نظام د لاندې چې څوک کومې فیصلې کوي خاص کر دغه جوډیشري چې ده نو هغه هم مسلمان نه دی. نو د هغې په خاطر باندې نو بیا دلته یو سوال بل پیدا کېږي چې ولې دوی خو د هند په وخت کې چې انګریزان تل دوی دې په خاطر جدا شو چې موږ ته یو اسلامي نظام راولو مګر تقریبا د 70 کال نه زیات وخت تیر شو دغه دوی اسلامي نظام نه راولي بلکې کوم خلک چې د اسلامي نظام لپاره غږ پورته کوي د هغوی سره دوی جګړې کوي هغوی وژلي دي هغوی بې کوره کړي دي نو ځکه نو بیا لکه دغه یو شی دی چې دوی منافقت کوي خپل افغانستان کې خو د افغانانو لپاره اسلامي نظام غواړي مګر خپل چې پاکستان دی او خاص کر د پنجاب منطقو کې نه غواړي حتی هغه پښتونخوا کې چې پښتانه د ځان لپاره غواړي هغوی ته هم دا حق نه ورکوي چې دوی خپله هلته یو اسلامي نظام جوړ کړي او د اسلامي شریعت د لاندې خپل هغه کومې فیصلې چې دي هغه وکړي. نو دغه یو شی دی ځکه چې دغه کوم انګریز چې کوم قانون پرې اخیستلی او خاص کر په دغه پاټا سیمو کې یا په قبایلي منطقو کې په دې باندې به انګریزان ته دغه د لاندې ډېر ظلمونه کول او دوی به غلامان ساتل هماغه شی به پنجاب ته حواله کړو دوی به پنجاب چې دی د خپلو غوښتنو په خاطر باندې به همدغه قانون استعمالوو او ډېر خلک به یې پرې وژل. نو دې په خاطر باندې دغه دی دا لکه د دوی چې کوم دغه اوس دغه نظام غواړي نو هغه شرعي نظام غواړي او دغه منطقه د پنجاب د اثر رسوخ نه آزادول غواړي. دغه به تاسو خپل نظرونه ورکړئ خو زه د دې دا خبرې لږ نورې څه پاتې دام پرېږدم چې ویږي पाकिस्तान की आइन या पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ये करने के लिए तैयार है कि नहीं पहली बात सर एब्सोल्युटली नॉट से मुताल्लिक कोई बात हुई कोई बात नहीं भाईजान. ها بل دې دا خبره وکړه کنه ځکه عمران خان یې وخت ویل چې ابسولوټلی ناٹ مقصد دا دی چې مطلق منګه امریکای ته اړ نه ورکوي دا غي باره کې تاسو دغه فوج دیو ته په یو بریف کوو کنه لکه بریفینګ دي ته وایي چې دوی ته دا کوم سیاسي ګوندونه چې د پاکستان دغه وختري واغې ته معلومات ورکول نو هغه کوم ابسولوټلی ناٹ چې عمران خان کړو نو اډي او دغه خو دغه کوم دغه چې خو امریکا ته ورکوي نو هغه باره کې خبره وشولې دی ویل چې خې خبرې شوې دي او هغه شوې دي خواز ډېر رو دی نو زه به داسې ورته دغه ته رانږدې شو چې د اواز چې زما اواز رو او که د دې ویډیو اواز رو نو دا خبرې دي زه اوس دې کې یوه بله ویډیو دم کېدلی شي د پښتونخوا ځینې ورونه که دا ویډیو ما سره په شریکه باندې ګوري یا دا زما پروګرام ګوري هغه زه هغوی ته ویم ځکه زه همیشه دا ویم چې په پاکستان باندې واکدار چې دی هغه پنجابی دی خو هغه وی نه مني ځکه هغه د تعصب په عینکو باندې دا زما خبرې اوري یا ورته ګوري نو زه هغوی ته دا اوس دا یوه ویډیو د همدې نجم سیټي ږدم ځکه دا خپله هم پنجابی دی او هغه خپله دا وایي لکه هغه خو لا بیا هم له شانته کم دغه کې هغه وایي چې 80% حکومت چې دی دا د پنجابیانو دی که هغه جوډیشري ده که په جمهوري لحاظ باندې راواخلي که د فوج په لحاظ باندې راواخلي دا ټول واکدار چې دی دغه ځای چې دی دا پنجابی دی. زه دغه ویډیو ږدم ځکه شته دی ما سره شته ځکه مخکې یو پاس یو کمنټ یې کړی و نو زه په دې باندې دا ویډیو د سره ږدم او دغه لرم چې هغې خپله واوري اوس دا اوس واوره ځکه هغې ویله چې دا تحریک طالبان د تحریک لبیک چې دی چې هغه د پنجاب دی د هغې هغه بنیاد چې دی یا بنسټ یا هغه دغه چې دی هغه د پنجاب څخه دی نو ولې دوی هغه دغه چې دوی د تحریک طالبان سره کول او په هغې باندې لکه اپریشنونه وکړه غوښتل چې په زوره باندې هغه ختم کړي نو ولې دغه کار دوی د تحریک لبیک سره نه کوي بیا دا ورته وایي چې ځکه نه کوي چې هغوی خپل هم پنجابیان دي او د پنجاب دغه اکثره د حاکم ادارې چې دي په دې کې چې دي هغه اکثره پنجابیان راځي نو یو پنجابی بل پنجابی نشي وژلی او په هغې باندې نه ورځي مګر که چېرته بلوچ سیندي یا پښتون دا کار کړی وی نو دغه فوج ته بیا ډېر اسانه او په هغې باندې د اپریشنونه کولی شول دا واورئ ځکه بیا خپله مقصد شی هغه سره زه ته اوس دغه ویډیو خپروم. इसीलिए उनके लिए यहाँ सपोर्ट बेस है
तो मैं ये समझता हूँ ये भी एक बहुत अहम دا سویدو ته سر نه کوم ځکه د مخکې ما راول نو هغه لګا कहिए कि मजहब का जो रंग है वो रियासत पर गालिब नहीं होना चाहिए। जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, आप क्या समझते हैं कि मजहब के अलावा कोई और वजह भी है उनके गालिब आने की इस मौजूदा सिचुएशन में? حتی اول د سوال باندې پیښ شو وای د تحریک لبیک د پاکستان چې د دا بیس ایدای په پنجاب کې دی وای د دوی د غالب نه د دیو چې د قدرت کې راځي یا د دوی خبره باندې کېږي د دې بل څه وجه کېدلی شي دا اوس هغه وجه وي هغه وجه اوس تاسو واورئ ها मगर दूसरी बात इसकी अहमियत टीएलपी की इसलिए है कि टीएलपी ज़्यादातर जो है इसका सपोर्ट बेस पंजाब में है, इसका सपोर्ट बेस इतना और सूबों में नहीं है। और सबसे अहम बात है ये कि इसका ताल्लुक एक जियोग्राफिकल एरिया के साथ है जिसे पंजाब कहते हैं। अब पंजाब की वही इलाका है जहाँ से रियासत के सारे इदारे 70% रिक्रूटमेंट रियासत के जो इदारे हैं, खा वो जुडिशरी हो, खा वो सिविल सर्विस हो, खा वो फौज हो। ګوره دا کنه لکه دا وایي چې لکه اوی فیصد 70 اوی ته وایي کنه ځکه زه خو اته به مخ دې بیا هم لکه شاند بیا هم پنجابي دی هغه مهم دغه کې بیا هم دغه وایي چې دی اوی فیصد چې دی کوم ریکروټمنټ چې دی لکه ریکروټمنټ لکه دې چې دا کوم دغه راځي جوډیشری ته یا فوج ته یا دغه نورې سیویلین ادارې چې دی وای دا ټول دغه پنجاب نه ورته راځي نو اوس خبره ته دوام ورکړي دا وسله واوري 70% जो रिक्रूटमेंट है वो इन्हीं इलाकों से आती है पंजाब के जहाँ टीएलपी भी मौजूद है। तो इसलिए और पुलिस भी इन्हीं इलाकों से आती है पंजाब के और पंजाब हावी है। अब इसलिए मुश्किल हो जाता है कि आप पंजाबी एक और पंजाबी के ऊपर और जिसका मज़हब भी वही है उसके ऊपर कोई अपनी रेट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करे। ګوره دا اوس وایي کنه وایي چې پنجاب چې دی دا حاوی دی نه دا چې دی غالب دی نو وایي یو پنجابي په بل باندې وایي د ورختلو کوشش نه کوي چې په هغې باندې مقصد دا دی چې اپریشن نه وکړي نو ځکه دې په خاطر باندې لکه دوی د نرمخ نه کار اخلي ځکه چې لکه په فوج کې چې دي که په جوډیشري کې دي لکه په دغه نورو کوم سیویلین ادارو کې چې دی دا دې کې چې دی اوی فیصد چې دی خپل پنجابیان دي بل خاص کر د مسلک په لحاظ باندې هم دوی سره یو دي ځکه دوی مسلک چې دی هغه بریلوي دی بریلوي خاص کر یو مسلک دی د لکه دا په سنینو کې دی لکه څنګه چې دیوبندیان دي د بریلویان هم دي لکه د پښتونخوا زموږ د پښتونخوا خلک دي کې اکثره دغه دي د دیوبندیان دي مګر د پنجاب کوم خلک چې دي هغه به په مسلک په لحاظ باندې هغه چې دي دغه بریلویان دي نو دغه تحریک لبیک چې کوم یو دي دوی خپل هم دغه د بریلوي مسلک سره تعلق لري نو ځکه یو خو په د مسلک په لحاظ کې واخلي که د ژبې په لحاظ باندې واخلي که د قوم په لحاظ باندې واخلي که د جغرافیې په لحاظ باندې واخلي دغه ټول یو خلک دي نو د دې لپاره دا تحریک لبیک چې دا به غالب راځي او د هغه کمی غوښتنې کوي که هغه صحیح که غلطي نو هغه به منل کېږي ځکه چې دا کوم ځای نه ځکه د هغه سپورټ بیس چې دی هغه خپله د پنجاب نه دی نو دې په خاطر باندې دا به کامیاب وي لیکن نورې واورو بیا به زه خپله تبصره وکړم بیا به ستاسو څرګندونې ولولم अगर तो सिंधी होते या बलोच होते या कोई और नेशनैलिटी होती तो इतना मुश्किल नहीं होता है बिकॉज वो आपकी लॉयल्टी जो है वो स्प्लिट हो जाती है। मगर यहाँ ये पंजाब का भी एक मसला है कि ये यहीं सारी डेवलपमेंट है, यहीं के ताजर तबका जो है वो टीएलपी को चैरिटी देता है, सस्टेन करता है, चंदा देता है बाज़ारों के लोग और इसीलिए उनके लिए यहाँ सपोर्ट बेस है। तो मैं ये समझता हूँ ये भी एक बहुत अहम वजह है कि टीएलपी को जो है ना इतनी सपोर्ट मिल रही है। نو ورونو دا اکثره د نجم سیټي او ځینې نورې ویډیوګانې چې زه کله دلته ږدم هغه زما دې کې مقصد دا دی چې د پښتونخوا ملګري چې بیا کله دا ویډیو ګوري نو د هغې دپاره زه دا د ثبوت په توګه ورته دا ویډیوګانې زه دلته خپروم چې هغه په دوی پوه شي خپله اوس وګوره دا کوم تبصره چې کوله نجم سیټي دا خپله هم پنجابی دی لکه دې خپله یعنې دا خپله وایي خو دا داسې دی چې بیا هم زمونږ د پښتانه نه پوهېږي چې زمونږ فوج جوډیشري نه د لکه عدالت او سیویلین چې کوم دا ایلیټ کلاس ورته وایي چې دغه پاکستان اداره کوي د فوج سره یو ځای وایي دا ټول د اوی فیصده چې دي دوی خو اوی وایي خو هغه اتیا پورې دي چې دا چې دی وایي دا د پنجاب نه دي او دغه کوم تحریک لبیک چې دی دا هم د پنجاب نه دي نو ځکه دې په خاطر باندې وایي هغه کومه وفاداري چې ده د یو بل سره ټینګه ده
نو دوی خلاف باندې دا اپریشن نه کوي. خو که دا چېرته کوم بل قوم به بلوچ سیندی یا پښتون نو بیا وفاداري چې ده د فوج هغه به نه وي، نو بیا ډېر اسانه وه د یو بل قوم سره په هغې باندې خپل حاکمیت دغه کول دا راوستل، نو هغه ورته بیا مشکله نه وه. خو دا چې اوس دا خپله پنجابیان دي او د دې ګوند بنیاد هم دغلته دی، نو دا نه کېږي. نو اوس دغه تحریک طالبان د پښتونخوا چې کوم غوښتنه لري چې دغه قبایلي منطقې باید خپلواکې شي او دوی په خپل امارت ټینګ کړي. دلته اوس یو سوال پیدا کېږي ځکه موږ خو خپله لکه دغه نور زمونږ د پښتانه ګوندونه چې دي یا خپله پښتون ژغورنې غورځنګ دی، موږ لکه که داسې فکر وکړو چې دا طالبان چې دي پښتانه مشران یا ملکان دا په وژنو کې د دوی لاسو، خو بیا لکه باید موږ دې ته فکر وکړو چې دغه طالبان څنګه جوړ شول، چا جوړ کړل او د چا د خوا نه سپورټ کېدل، او خاص کر په دې کې یو ګروپ چې دغه مشران یې پرې وژل. نو خو بیا همدغه د پنجاب ISI ده، همدغه د پنجاب فوج دی. خو موږ داسې کوي چې موږ د پښتنو په واسطه وژني چې موږ دغه اصلي خپل دښمن نوم وانخلو، چې اصلي دښمن چې دی هغه هم دغه یو دی چې هغه دی پنجاب او د هغې ISI ده او د هغې د پنجابي فوج دی چې په پښتنو وژنو کې لاس لري. خو موږ یې داسې کړي وو چې موږ هغه خپل ورور وژني، بیا ته موږ هم هغې ته ګوته نیسو، هغه استعمالیږي یا هغه استعمالوي. که هغه خپله همدغه د پښتنو ګوندونه کله کله دا هم استعمال شي په ځینې شیانو کې، په سیاست کې راشي، داسې نه بل رقم نشي استعمالوي، خو په سیاست کې ځینې وخت استعمالوي. او ځینې وخت کې خپله دغه مذهبي ګوندونه چې دي دا هم استعمال شي، استعمالوي. شاید پنجاب دی، خو بیا زموږ نه هغه هیر شي چې لکه دا کار را باندې پنجابیانو وکړو یا دا کار د پنجاب د خوا نه کېږي. نو موږ خپل مینو کې یو بل ته رد بدم بیا ویو او یو بل کنزوم او یو بل سره جنګیږو، یو بل په هدفي وژنو کې. نو زمونږ دغه دښمني هم د خپلو پښتنو کې پاتې ده. موږ بار دښمن ته هېڅکله یو ځای نه شو، که هغه ایران وي، که پنجاب وي، که کوم بل د هېواد وي، هغې ته همیشه موږ نه یو ځای کېږو، بلکې د هغوی په خاطر باندې خپله یو بل وهو. دا زمونږ غټه کمزوري ده. نو هغه کوم عنوان چې ما ورکړی و هغه که اوس څوک اوس راغلی سئ د هغې په اړه ما خبرې وکړي، که بیا تاسو غوښتل بیا انشاءالله تعالی دا پروګرام ته د سم نه کوي هغه به وګورئ. هغې کې ما ځینې ویډیوګانې هم خپرې کړې وې دغه دپاره. بل که تاسو غواړئ چې مشال ټکر هغې یوه خبره کړې وه، هغه یو پروګرام ته راغلی و، بیا هغې سره یوه ښځه وه چې د ناروې نه وه او یو څه بل یو څوک کوم وکیل چې یو هغې څه خبرې کړې وې. بیا دې یو عنوان ورکړی دی پنجابي پښتانه، چې دا ډېر ښه دی. هغې ته د هر هغه سوال چې وو او هغې په دې نیوکه کړې وه، دا خو لوی افغانستان غواړي، هغې ته ډېر ښه جوابونه ویلي دي. نو هغه جوابونه چې دي د هغې په هغه ویډیو چې ده د هغې په دغه کې شته دی، د هغې په پروفایل باندې پرته ده. که بیا چې تاسو ویئ ما هغه سوالونه به زه یوه ورځ بیا د ټکر صاحب هغه به تر میلمه کړو، بیا د هغې نه وکړو، هغه بیا خپله هم کولی شي چې زموږ پروګرام کې هغه سوالونو ته بېرته جواب وایي. خو هغه سوالونه به دې زه وکړم، مخکې خو هغې نه هغه نورو خلکو کړي وو، یا هغه ویډیو زه راوړم باندې تاسو ته نه شم، خو هغه ویډیو اوږده ده، بیا به تاسو دومره خسته شي ځکه چې هغه تقریبا نیم ساعت نه لږه زیاته ده. نو بس دغه تبصره خو زما خلاصېږي انشاءالله تعالی. زه به ستاسو خدمت یو څو کومنټه په دې سکرین باندې راولم، هغه به ولولم، بیا به نو د الله پاماني درنه واخلم. پاس نه بیا شروع کړو چې کوم یو که ماته ښکاره کېږي، ځینې وخت یا ځینې نه م ښکاري. نو د مالیار صاحب سلامونه را لېږلي دي. نو د بل ورور لکه داسې د امر په شکل باندې ویلی دي چې چپ شه مړه. نو که زه چپ شم خو زه به چپ شم، نو ته به څه کوې؟ ته خو بیا غلی، هغه خو خپله څه ویلی نه شي او موږ چپ کول غواړې. نو دا خو دومره ډېر ګلخانان راځي او پنجابیان راځي، هغه د خپلې میډیا د لارې د پښتنو مغزونه خرابوي، هغې ته خو هېڅکله ونه ویلی، خو موږ ته دې ویلی، خو زه خیر دی فرق نه کوي، ما دله بیا هم ښکاره کړو دلته. دغه ډاکټر صاحب امریکي هم ویلی دي چې خدای شته که په ټیکي اردو پوهېږم. ډاکټر صاحب ما خپل هغه پښتو ته وژباړله، ما بیا تبصره مه کړله، لا دې وکړي چې یو څه مقصد مو ترلاسه کړی. مالیار صاحب بیا لیکلي ژوندی اوسې زمانې صاحب نړۍ مننه. خدي کې لیکلي ولې دا نور پاکستان کفري هېواد دی. وروره نو چې یو قانون پکې نه وي اسلامي او تر اوسه پورې پکې انګریزي قانون چلیږي او خپله د قرآن قانون هم شته، شریعه هم شته دی او دا بل قانون نه استفاده کوي،
چې د انګريز دی، نو ته بیا خپله فیصله به ته خپله وکړه، زه خو نور څه پکې نه یم، ځکه خو دا خو هغه د ملا فتوا وه چې ما مخکې هغه ولوستله، هغه ویډیو ما نشر کړې وه، شته دی. دا خو یو اردو باندې یو شعر یې کړی، افغانستان بن گیا پاکستان زنده باد. اوره د چل دی، زه پوهېږم پښتون یې، ته خپله د پنجاب په غلامۍ کې، نو که دا زه د افغانستان هماغه شی شي نو ګټې به یې تا ته څه در ورسېږي، خو ته خو بیا هماغه غلام چې وي هماغه شان به غلام یې. خو انشاءالله تعالی زه افغانان د چا غلامي نه قبلوي چې هغه دا نور غټ غټ هېوادونو ته شکست ورکړو. نو پنجاب چې شی دی نو خو دا هسې ستا غلطفهمي ده. نو الله دې وکړي چې دغه کوم دا ستا مغز چې د پنجاب میډیا او که لږ څه دې لوستل کړي، د پنجاب نصاب درته ګډوډ کړی دی، هغه دغه ټکر صاحب ته د مشرتیلوم پیداوار وایي، نو که هغې دله خراب کړي، الله دې وکړي چې دغه جوړ شي او صحیح پښتون شي. نړۍ مننه، دا بس دا خو غټ کار کوي، ځکه چې زه غواړم که نه لکه دا موږ دا خوارین دې دپاره کوو چې زموږ غږ ډېرو ملګرو ته ورسېږي. نو ځکه دا ستا کومنټ لولم. زماني صاحب سلام علیکم. دا عبدالمنان احمدي ورور لیکلي، زماني صاحب سلام علیکم، الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ او صحت ولري. زه همیشه کوشش کوم چې ستا غږ نورو ګروپونو کې شیر کړم چې اواز ټولو ته ورسېږي. نړۍ مننه وروره، بس همدغه کار دی، ځکه زه صرف همدا پروګرامونه چې کوم دی په خاطر کوم چې ډېر خاص کر د کوزي پښتونخوا هغه نوی کول چې دی هغې ته ورسېږي. نو زما غټ مقصد پکې هغه دی، بس الله دې تعالی اجرونه درکړي چې په دې کار کې دې ما سره مرسته کړې. څه دغه دی وایي اواز رو دی، خو ابراهیم خان ورور ته ډېر زیات سلامونه، هغې هم سلامونه را لېږلي وروره، ډېر زیات سلامونه. نړۍ مننه. خان جعفر ورور هم دغه کړي دي، سلامونه یې را لېږلي دي او ډېر ښکلی کومنټ یې لیکلی دی. نو ما دلته خپله خپور کړو، بس تاسې خپله ولولئ. زه به دا زر زر واخلم ځکه وخت ختمېدلو والا دی. دا اسدالله ورور لیکلی دی، وایي زبردست، نړۍ مننه. خان جعفر ورور بل کومنټ هم لیکلی دی، دې ورور سلام را لېږلی دی. ابراهیم ورور ډېر ښکلی او دا ډېر زیات ښه دغه دې لیکلي دي. نو بس الله دې په ټولو رحم وکړي، ځکه ډېر ښه دغه دی. بیا دا ځکه ما ښکاره کړو، بیا خپله وروسته بیا ملګري خپله ولولي که نه، لکه چې دا دغه شو، که زه ولولم که ونه لولم نور بیا ولولي. نو مننه ابراهیم خان وروره. یوسف وروره نړۍ مننه. او نور خان وروره تاسو ته هم سلامونه او ژوندی اوسئ. او د حاجي فرید افغان ورور هم سلام را لېږلی دی، نړۍ مننه. ورونو تر بله ویدو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله ارام او سوکاله ژوند ولرئ، ژوندي اوسئ، خوښ اوسئ. تر بیا د الله جل جلاله په امان.